پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا بد کتل نه دي، دا آزاد کتل نه دي چې انسان ډیر اخوا دی خوا ګوري، وای دا هغه زهرله او زهر ککن د شیطان غشي دي چې کله الله پاک د عبادت نه څوک په ولي او کومر کوي نو ولې دا د سترګو په آزادولو باندې ولي چې کله د سترګو څخه د ګناو لارې وزړه ته پیدا شوې نو بیا په زړه کې د نیکۍ سره محبت نه راځي، بیا په زړه کې نرمي نه وي، بیا د الله عز وجل د ویرې څخه د سترګو نه اوښکې نه راځي، بیا د الله پاک د ویرې نه په زړه کې حرکت نه پیدا کېږي، بیا د بدۍ سره نفرت نه پیدا کېږي. په دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وايي نظرة سهم مسموم من سهام ابلیس لعن الله عز وجل. کچا د الله په خاطر باندې سترګې خوندې کړې کنټرول یې کړې نو الله پاک به ایمان نصیب ورته وکړي، ایمان به خدای نصیب کړي. او کچيري د الله په خاطر باندې سړي سترګې خوندې کړې نو الله به عبادت خوند د سینې کې واچي.